جوړ په خیر په دې هیله چې روغ رمټ وي، ژوند په خیر وي، د ژوند چارې په خیر وي. دا ځای د امریکا په تاریخ کې یو له ډېرو مهمو ځایونو څخه دی او دلته د امریکا ډېرې مهمې البته نظامي برخه کې تصامیم نیول کېږي چې یو څه شیبه وړاندې زه دلته راورسېدم. دلته یو تېرې 2 ورځو کې ډېر مهم او تاریخي تصمیم نیول سوی دی. که څه هم په دې هکله باندې موږ تر دې وړاندې هم خبرې کړې وې د معلوماتو په اساس باندې چې د بګرام نیول دپاره به امریکایان پر افغانستان برید نه کوي، لکن هغه څه چې ډېره تمه یې نه کېدله، طالبانو د امریکایانو سره قرارداد لاسلیک کړ او د بګرام یې وسپارئ. همدلته دا تصمیم ونیول سو او د دې تصمیم په اساس باندې د متحده ایالاتونو د ځواکونو یا د پوځ هغه اووم ګروپ چې ورته ویل کېږي 7th Special Force Group Airborne چې په مای 1960 کې جوړ شوی د امریکا د ځواکونو تر ټولو پرمختللې ډله ده چې د شمېر په حساب د 2.5 تر 3,000 پورې ځواکونه په دې ګروپ کې لري او دا د فلوریډا په ایګلن ایر فورس بیس کې ځای پر ځای ده یا هوایي اډه کې ځای پر ځای ده. کابو 45 ساعته وړاندې حواس ولرله دې ځای ولاړله او شاوخوا 1400 کسان ولاړله. ممکن اوس په اروپا کې وي یا په منځني ختیځ کې وي. نو بګرام او اډه امریکایانو ته ورکول سوله، هغه چې هېڅ تمه یې نه کېدله او د قرارداد په اساس ورکول سوله، طالبانو ورکړله. دا تصمیم هغه وخت ونیول سو چې د اسرائیلو لومړی وزیر په امریکا کې و او د ځینو هوکړو په اساس باندې چې تر ډېره بریده پورې د ایران مسله ده او اسرائیل غواړي چې په ایران باندې یو ستر جګړه پیل کړي. نو دا اوکې وسوله. په همدې اساس باندې کېدای چې تاسو خبرونه اورېدلي هم دي وي چې د امریکا فدرال حکومت بند سوی دی، هغه اصلاح چې کارول کېږي ځکه په کانګرس یا سینټ کې دغه بودیجه نه پاس کېږي. د بودیجې د پاس کولو یوه لویه برخه همدغه مسله ده چې دا مرستندیزه سوې لا نه ده. نو همدلته څو شېبې وړاندې زه خبر شوم. نو دغه ګروپ 7th Special Forces Group Airborne چې دې ته ګرین بیرټس هم وایي 1400 شاوخوا کسان له امریکا څخه د دې اډې څخه ولاړل د بګرام په بګرام کې ځای په ځای کېدلو دپاره او د لسیزو دپاره ځای په ځای کېدلو دپاره. البته تر اوسه خو همدغه ویل کېږي دلته او تر ډېره بریده پورې هدف هغه دی ایران دی. د افغانستان مسایل کې بلا دومره نه وي ځکه طالبانو سره په ګډه دا کار پیل سوی دی او طالبانو دغه اډه پخپله دوی ته ورکړې ده. نو دغه بیړنی یو نوی خبر و او دقیق خبر و، د دغه مهم ځای څخه دا خبر و. د افغانستان د پرمختګ د باثباته د یو پرمختللي د یو روڼ افغانستان په هیله ژوند